بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو، سلامونه احترامات مې ومنئ. نن شپږم د مارچ کال 2026 چې جمعة المبارک سره سمون خوري د روژې مبارکې 18مه ورځ ده. ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې په موضوعاتو کې د افغانستان د پاکستان کړکېچ، د ایران، اسرائیل او د سیمه ییزو ملکونو سره نوې شخړې او نښتې او همدارنګې د جهادي راپور د خیبر پښتونخوا نه یو لنډ غونډې راپور ستاسو حضور ته وړاندې کوم. ویل کېږي چې افغانستان 52 بالستیک سوپرسونیک میزایلونه ترلاسه کړي دي او د دې واټن چې دی تر اسلام آباد پورې دی، د اسلام آباد پرې وهلی شي. خو دا نه ده ښکاره شوي چې دا بالستیک سوپرسونیک میزایلونه چا ورکړي دي، خو ګمان اغلب دا کیږي چې دا هندوستان د خوا نه راغلي دي، ځکه چې هندوستان دغه اعلان کړی چې دی به افغانستان ته د جټ تیارې او همدارنګې میزایلونه ورکوي تر څو خپل دفاع وشي کولی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي، سرحدي او یو په بل باندې بریدونه شوي دي. اسلامي امارت و ملي اتل قهرمانو مجاهدینو د پاکستان ډیره سیمه ترې نیولې ده، ساحې او کسان یې پکې ډیر وژلي دي او مرګ ژوبله یې ور اړولې ده. د همدې بابت نه د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي ویلي دي چې خیبر پښتونخوا ورو زموږ د لاس نه په وتو کې دی او که د ده مخنیوی ونه شي نو دا صوبه زموږ د لاسه ځي. د پاکستان د سنا په فلور باندې یعنی په چت تر لاندې دا خبره کړې ده چې دا ډیر ارزښت لري چې وزیر داخله د مملکت د خپل د یو ویسې د خاورې د لاسه تللو خپله دا بیان ورکوي. همدارنګې راځو د ایران او د امریکې د شخړې ته. د اسرائیل او د امریکا د کښتیګانو په مقابل کې تر اوسه 18 عملیات ایران ترسره کړي دي. د خلیج فارس په ساحه کې، شمالي ساحه کې د امریکایي کشتۍ وهلې ده. همدارنګې امریکایانو ادعا کړې ده چې د ایران زیات د کشتیګانې وهلې دي او له منځه وړي دي. د صادق 4 یعنی څلورم صادق چې کوم یو دا برنامه ده د عملیات د ایران چې څلورم دور دی، ځکه صادق 1 او صادق 2 صادق 3 په اول دفعه دوی کړي، دا صادق 4 دی. د دې صادق 4 19مه دوره د حملو چې دا په دې کې میزایلونه او د بی پیلوټه تیارونه کار اخیستل شوی دی. اسرائیل او امریکا کې اهداف وهلي دي، په همدارنګې په ترکیه کې بعضې اهداف وهلي دي او په عربي نړۍ کې د امریکایي هغه مراکزو دغې کې چې کوم ځایونه لږ نسبتا روغ پاتې وو چې هغه اطلاع بیرته دوی ته رارسېدلو، هغه هم تکمیل کړي دي، یعنې کاملا یې له منځه وړي دي چې په د ده نه کار وانخیستل شي. اوس خبره دې ته راځي چې آیا امریکا چې څرنګه په دې هوایي بریدونو کې ناکامه شوې ده، اوس د میزایلونو د قلت سره مخ کې ده. د تات میزایلونه د کم دي، د پټرایټ میزایلونه د پولند نه، د یوکراین نه، د عربي ملکونو نه چیرته چې دی چاته پټرایټ ورکړي وو لګیا دی هغه راټولوي ټولګي. په دې رقم خو دا جنګ نه کیږي. نو د ده لپاره دی اوس نه تنها چې د دا اسلحې راټولوي بیرته دلته استعمالي، هغه ملکونه چې د دفاع لپاره دا اخیستي هغه بربنډ کیږي. په مقابل د روسیه کې، په مقابل د نور حملاتو کې دی بربنډ کیږي. اوس خبره دا کیږي چې آیا امکان لري چې امریکا د ځمکې د لارې نه پر ایران باندې برید وکړي. د ده متعلق خبره دا ده چې ایران باندې د ځمکني برید لپاره دا ساحه باید وڅېړل شي، د کوم خوا نه امریکا کولی شي دا برید وکړي. د ایران د سرحد د عراق سره دی او د عراق سرحدونه سوریې سره دي او د دې ته امکانات دمدا دي چې د سوریې او د عراق د خوا نه راشي. آیا د هغې نه د امکان شته؟ ویل کېږي چې نه، د امکانات ډېر کم په دې دي چې که چېرته د امریکا د دې لارې نه برید کوي، هلته کېدی شي چې د هغه مجاهدینو هلته چې څوک د ایران طرفداران دي د هغې تر ګواښ لاندې راشي او دی ونه شي کولی چې د دې ځای ته راورسېږي، ځکه هلته عکس العمل سره مخ کېږي. په هم د سوریې په ساحه کې هم د عراق په ساحه کې هلته مسلح ډلې د ایران طرفداران موجود دي. آیا دوی کولی شي چې د ارمینیا او د آذربایجان د لارې نه دا کار وکړي؟ د هغه لپاره دوی ته مکمله یو نظامي تجهیزات پکار دي چې دوی کافي قوا باید هلته هغې ملکونو کې راکوزه کړي او بیا په ایران باندې یرغل وکړي.
په هغه صورت کې د هغې تر شا هلته د ارمینیا او د آذربایجان تر شا روسیه ده او روسیه چې دی دا شی خپل په سیمه کې نه مني، حتما د یو عکس العمل سره مخ کیږي. بل دغه د پاکستان د لارې نه دی چې د پاکستان د لارې نه پاکستان لار ته چې دی راځي کافي قوا به دی د پاکستان کې کوزه کی. په پاکستان کې سره دی چې اردو د پاکستان طرفدار ده، هغه شاید مخالفت ونه کی او دی سره شریک شي، اما کېدای شي چې دلته د پاکستان کې د تشیع او د نورو حرکتونو د مخالفت سره مخ شي او دلته د امریکا قوا د حملو لاندې راشي. تاسو معلومه ده همدغه ډلې چې نن د پاکستان خلاف جنګیږي که چېرته امریکایي قوا راغلې دا ډلې د امریکا په خلاف بتلی شي چې هغې کې دغه ټولې ډلې چې دي تاسو معلومه ده چې د اسلامي ډلې دي دا وځي او دلته امریکا ته ستونزه جوړولی شي. نو دې بابت نه ویل کېږي چې د امریکا کې په خپله 80% خلک د دې برید مخالف دي او دوی ته رایه نه ورکوي چې امریکا په ایران باندې ځمکنی برید وکړي او یو بل جنګ د امریکا په تاریخ کې راوسپړل شي چې هغه د امریکا لپاره د ستونزو وړ شي. نو د دې لپاره په خپله امریکا کې کافي مخالفت د دې روان دی چې د ځمکنۍ قوا به ایران ته نه استول کېږي. اوس راځو دې ته چې که دا کار نه کوي او د هوایي لارو نه هم امریکا اوس په ماتې سره مخ ده او د اول راوند د جنګ ټول تحلیلګران د نړۍ دا خبره کوي چې امریکا دا جنگ په بایللو کې ده او ایران دا جنگ ګټلی دی په دې رقم سره چې په اول دور کې دوی خپل په پلانونو کې کامیاب نه شول. اوس د ده لپاره نن پرون دا خبره وشوه چې ډونالډ ټرمپ د کردستان د 4-5 مختلفو ډلو سره د مشرانو سره خبرې کړې دي او چون دی د په تیرو 15-10 کلونو کې د دی د جیبونه د دی دغه همدغه اوس چې په عراق کې دی د کوم یو ځان ته جلاوطن حکومت دی په عراق کې دی خو ځان ته آزاد دي، کردان ځان ته آزاد دي، خپل رئیس جمهور لري، خپل صدر اعظم لري، مګم تر اوسه هم د عراق په خاوره کې حسابیږي. نیمه ازادي ورته ورکړې ده او پیسې ورته ورکوي او د دې پیسې په دغه کوي دا د امریکا ځان ته همدغه لپاره جوړ کړي دي چې سیمه کې د عراق نه کوم ستونزه مخ شي، د سوریې نه مخ شي، ترکیې نه مخ شي یا د ایران نه د دې ډلې نه استفاده کولی شي. نو په همدې اساس باندې دی په د کردانو مشران سره خبرې کړي دي چې 15 زره تنو پورې کسان دوی وایي چې تیارولی شي که دغه دوی آماده کړي. امریکا ویلي چې دوی ته به اسلحه او پیسې هر څه به دوی ورکړي او دوی د امریکا په نیابت باندې لکه عیناً جبهه مقاومت د سمت شمال د افغانستان چې خپل وطن او مور و ناموس یې خرڅ کړ په امریکایانو باندې او د امریکایانو کله چې د اسلامي امارت نظام وهه په 2001 کې دغه ایجنټان او دین و ناموس فروشانو باندې دوی ته اسلحه ورکړل او دوی په کابل یرغل وکړ. دغه رقم ته اوس د همدغسې د جبهې مقاومت غوندې یو کار هلته د کردانو نه دی غواړي اخلي چې دغه کردان ایران ته ننوځي او دې سیمه کې هرج مرج او ګډوډي رامنځته کړي او ایران بې ثباته کړي تر څو بیا امریکا وشي کولی چې د نظام د بدلون لپاره خپل پروګرام عملي کړلی شي. اوس راځو دې ته چې آیا تر کوم حده پورې کردان دا کار کولی شي، ځکه چې دا کردان چې متحرک کېږي د ده نه تنها ایران ته ویره نه ده چې ایران ته به دی خطر پېښ کړي، د دی ته متحرک کېدل، دی ته اسلحه ورکول، دی ته پیسې ورکول دا ترکیې ته خطر پېښوي ځکه د 15 ډلو کې چې دوی خبرې کړي یوه ډله د دې کاملا د PKK د ډلې سره ارتباط لري چې هغه ترکي ډله ده. نو د دې نه ترکیې ته خطر پېښېږي، دې نه سوریې ته خطر پېښېږي، دې نه عراق ته خطر پېښېږي، دې نه ایران ته خطر پېښېږي ځکه ایران ته دی راځي. نو دا سیمه بې ثباته کېږي او دا شی ترکیه نشي منلی. همدې لپاره ترکیې د دې کار مخالفت کړی دی، ویلي چې هر رقم دا اقدامات وشي د دې به مخه دوی نیسي، سوریه ورته مخه نیسي. همدارنګې په عراق کې سره دی که حکومت د امریکا په دغه کنټرول کې دی او امریکا به دی په زور باندې هلته هغې ته څه نه وایي، مګر هم د المقتدا صدر او د السیستاني او دارنګې نورې ډلې چې په عراق کې دي هغه مخالفې دي. همدا خپله اوس چې صدر اعظم تعینېږي او دا ایران امریکایي نه پرېږدي المالکي دا په خپله د دې شي مخالفت کوي. دی وخته د دغې سره طالباني سره او دغې سره بارزاني سره خبرې کړي دي او د طالباني او برزاني سره خبرې کړي دي او دې ته دا دغه کړی دی چې دا اقدام که تاسو وکړه د عراق نه ستاسو په مقابل کې د ایران په دفاع باندې ډله جوړېدی شي.
په یوازې دې چې تاسو لاړ شئ ایران کې وجنګېږئ تاسو مجبور یاست چې بیا دلته یعنې په عراق کې یو بل کورنی جنګ راپېښېږي د ده لپاره فکر کوم چې طالباني او برزاني دغه د المقتدى اسد روسستاني او د دې ډلو ته دا اطمینان ورکړی دی چې موږ به دغه لوبې ته نه ور داخلېږو مګر د امریکا فشار کافي دی پیسه او دا ډېر بد شی دی تاسو معلومه ده که 5 ډلو کې که 2 ډلې ونه مني 3 ډلې ومني بیا هم یو هرج مرج او مشکل جوړېدی شي خو په هغې صورت کې ترکیې ویلي دي چې مخالفت به کوي سوریه به هم کوي او ایران په خپله که مخالف کردان لري د موافق کردان هم لري چې ورسره توافق سره وشي کولی د دنه دفاع وکړي او ایران به خپل د قوا په عوض کېدی شي کردان مسلح کړي بیرته د دوی په مقابل کې او د کرد په کرد سره وجنګېږي او ایران دې نه په بچه پاتې شي نو دا یو نوی سیناریو ده نوې ډرامه ده چې امریکا غواړي په سیمه کې عملي کړي او پیاده یې کړي چې په دې صورت سره سیمه په یو حل خواته نه ځي د کردانو نه په مختلف وخت تاریخي کې استفادې شوي دي همدغه کردان نه د شاه د ایران په مقابل د عراق کې استفاده کړې ده بیا په 1995 کې د شاه د ایران او د صدام حسین ترمنځ یو معاهده وشوله او هغې معاهدې نه بعد چې سوله وشوله بیا نو صدام حسین د کردانو بیخ ویسه ټولې تباه کړل نو په دې رقم سره د کردان د پردیو او د نورو په لاس باندې لوبېدلي دي همدارنګې د عراق په مقابل کې استعمال شوي دي همدارنګې د ترکیې په مقابل کې استعمال شوي دي او دوی په همدغه تلاش کې دي چې د اوس نیمه خودمختاري چې لري دا د سوریې د عراق د ایران او د ترکیې نه خپل کردان سره یو ځای کړي ځکه امریکا دوی ته همدا تمه ورکړې ده چې که تاسو زما په طرف باندې ودرېږئ او دلته وجنګېږئ د موږ تاسو سره همکاري کوو چې د ایران کې تاسو څومره ځای ونیوه دا به ستاسو د کردانو ځمکه وي د ترکیې نه به خپل ځمکه واخلئ یو لوی کردستان به جوړ شي او د کردستان داسې د هغه تجزیې خبره موږ پخوا کوله چې دلته تجزیه راځي او لوی حکومت جوړوي دا یو د همغې برنامو نه دی چې دوی اوس غواړي په دې ترتیب د ایران په مقابل کې عملي او پیاده کړي همدارنګې امریکا په خپله فعلا د تاد او د پټراټ او د میزایلونو د مشکلات سره مخ دي او دوی لګیا دي د دې د نورو د تولید لپاره دی چې د تاد میزایلونه چې دوی دغه کوي یو خو د مصرف زیات دی بل د دې پیاده کول مشکل دی او د دې نه په خپله ټول دنیا کې دوی 7 دستګاهګانې لري د تاد چې دوی په دې سیمه کې دي یعنی یو په عربي سیمه کې ده یو په اسرائیل کې ده او 2 نورې چې دي هغه په اوقیانوس اطلس کې دي او د همدارنګې په ساوت کوریا کې دي او 3 دانې په امریکا کې دي نو د دې رقم ته دا د اوس لګیا دي په 8مه دستګاه باندې کار کوي چې هغه کافي وخت نیسي چې دا دوی جوړه کړي په دې رقم سره د دې په یو دستګاه نه 48 میزایله په یو وخت کې استعمالیږي او بیرته چې دا بیرته دوی دغه کوي ریلوډ کوي په دغه ریلوډ کولو کې یعنې دوباره ډکولو کې دا وخت ډېر زیات نیسي او د هغه وقفې چې دښمن د دې نه استفاده کولی شي اما ایران تر اوسه دې وقفې نه استفاده نه ده کړې پرېښې دي چې امریکا او اسرائیل دا تاد او پټرایټ میزایلونه ټول تمام شي په هغه وخت کې به ایران په دې باندې بیا برید کوي او دوی به وهي او له منځه به یې وړي راځمه په دغه کې د خیبر پښتونخوا کې د 28 د فبروري عملیات چې ما تر 28 تاسو ته راپور کړی د 28 کوم راپور مجموعي عمومي نه واړه هغه مې نه دي راخیستي صرف د 28 فبروري مجموعاً 48 عملیات شوي دي په ولایت وزیرستان شمالي کې 14 عملیات ولایت پېښور کې 8 عملیات ولایت خیبر کې 7 عملیات ولایت ټانک کې 6 عملیات ولایت وزیرستان جنوبي کې 15 عملیات ولایت بنو کې 2 ولایت دیر اسماعیل خان کې 2 ولایت باجوړ کې 1 ولایت ژوب کې 1 ولایت اورګزی کې 1 ولایت کورک کې 1 ولایت قلات توسبي کې 1 همدارنګې په دغه ټولو عملیاتو کې 40 تنه وژل شوي دي 15 زخمیان شوي دي 14 کم امنیتي کامرې له منځه وړل شوي دي او یو سولر سیستم هم له منځه وړل شوی دی چې دا ما تاسو ته په مجمله توګه دا راپور وړاندې کړ زیات امید نه که چې تاسو باید سردر نشي هیله چې برنامه وګورئ دوستان شریک کړئ تاسو په لوی پروردګار سپارم و ما علینا الا البلاغ